ګران هیواد ته مې بیا لپیلا سنا دي. الکترونیکی تذکره په هر عرصه کې پکاريږي که پاسپورتي بانکي خدمتونه. هیوادوالو ته دا پیغام لرم چې هر یو باید الکترونیکی تذکره واخلي ځکه دا په هر شي کې ورته پکار کیږي. بسیار مفید است برای کل شهروندان افغانستان. تنها برای من باید تذکره الکترونیکی خود بگیره، چرا که یکی آسان است، یک استفانی است. خورد از در جیبت نندازی، سابق میرفتی پاسپورت میگرفتی، در پاسپورت میگه برو تاییدی که حالت بر تاییدی ضرورت نیست. الکترونیکی تذکره ګټ یو اهمیت د کاغذي تذکره په نسبت باندې خورا زیات دی په اداراتو کې په بانکي سیستمونو کې او د اثر مطابق فرض مثال د وخت سره په مقایسه باندې هم زیات اهمیت او ارزښت لري. در تذکره سابقه او کاغذی است که در او جعلکاری میشه. مردم عوض احمد محمود در خورد و برد قواله ها و زمین و خرید و فروش اساسا جعلکاری صورت میگیره. در این تذکره الکترونیکی جعلکاری صورت نمیگیره. ګران هیواد ته مې بیا لپیلا سنا